اطلاع چونه راکړه ها ډایرکټ په ډایرکټ راغله ډایرکټ په ډایرکټ راغله ډایرکټ په ډایرکټ باندې نوټس مخکې نه جاری کړو هیڅ نه دی جاری کړی سیټ نه درکړی و خبره مبره دا کورونه د خلکو لپاره ورکړي دي د پروژې نور جان وایا ها دا کورونه چې زکات ولا اندازې د زکات او پی ډی اف زکات خاص کړو بیا پی ډی اف زکات پیمنٹ نه کوي پی ډی اف ورته پی ډی اف ولا لیټر وکړو چې دغه ما کلاس 4 چولې دي یا د فایر بریګیډ د ګاډو ډرایوران دي هغه کسان چې کوم ایمرجنسي کې 24 اورز اویلیبل دي صاحبانو ته پښپا به سار بانګول مال به اویلیبل دي دا هغه خلک ورغی لپاره دا کورونه ورکړي او بیا چې اوس کوم حکومت راشي او کوم چارواکي راشي او خلک ورپسې منډه ترډې شروع کړي هغوی خپل خلک راولي په پی ډي اي اداره کې برخې کې بیا هغوی منډې ترډې وایي هغه چارواکه هغه مشرانو پسې ګرځي او وایي چې یاره جي دا کورونه موږ له راکوي یو ضرورتمند د یو بیوه د یو بېوسه کور روان کړو بل بېوسه پرې ته جوړ کړه نو داسې کوم د دنیا انصاف ته نو داسې کېدی شي بل عمران خان صاحب وایي چې یاره زه خلکو له کورونه ورکوم جي نو دا زموږ د دې کورونو حالات تاسو ګورئ جي نه دا بنګلې دي دا کوارټر دي جی په دې دوه کمرو کې موږ وختونه تیر کړي دي او بل په هغه وخت کې موږ په حیات آباد کې وختونه تیر کړي دي په 95 96 کې چې ټیکسي والا ته به دوی چې حیات آباد ته زوغه بر سر نه راغله غلا به وو د دنیا غلاګانې به کېدې بجلی به سخت تاسو تیر کړي موږ سخت تیر کړي د دې یو ګوټ نه د حیات آباد د ډیولپمنٹ سټیپ واغستو حیات آباد چې نن حیات آباد دی هغه نن د دې کورونو د دې زکات د دې خلکو د دې قربانو د لاس نن هغه حیات آباد شوی دی او دا هغه خلکو نن دغه حساب دي چې خويندې مول روباسي جي کډې مر له روباسلې الان کې موږ ډیر د ښکاله والد صاحب زمونږ ځوانې زړې کړې په دې اداره کې او د ادارې نور هیڅ مواد څه فندونه هیڅ هم نشته بس کله 100,000 روپۍ پیکج ولا ورکړو دا غچته ورکړو اوس وخت دا سره راغی چې د چارواکو اوسنی مشران چې کم دین او ډایرکټران هم ځان له کانال بنگلې په پی ډي اي کې خلی او چې دا چا وسره چې ځان له کورونه اخلي او چې د دې بي وسو ته دا هغه وخت ملو دي چې کوم وخت ملک صاحب صاحب الله دا خور سره مبخي دا غدي خلکو له ورکړو چې د دې نه حوصله نشته دا د پی ډي اي پر ریکارډ کړو کورونه دینه تاسو کدی ګلیانو ته خیال وکړئ چې بلی بورډونه لګیدلي زمونږ ګلیانې که خراب شي موږ له پی ډي اي نه راځي جی موږ له هماغه مشران راځي چې موږ څوک دلته نه چاله وټ ورکو جی او هغه مشران راځي زمونږ د ګلې جوړې پی ډي اي زمونږ د ګلې نه جوړې او الټم د کورونو نه وباسي اخره کې دا میسج ورکوم جی چې زمونږ خلک ډېر بې وسه یو جون تیرول غواړو خپای عزت کې دلته راغلو قربانۍ مورکړي زمونږ د قربانو د قدر وکړي شي او موږ د دې زینو حقدار یو موږ د دې زین راکړي شي زمونږ ته خپل حق راشي زمونږ سم کوټیم دی هغه د موږ ته ملاو کړی شي د بل زین خلک راځي په برتی کیږي جی او هغه له ورکول کیږي چې کوم خلک دلته کې قربانۍ ورکړي دی یا نوکرې کړي په پی ډي اي کې یا د زکات کوارټرو کې عمر تیر کړي اوس پکې پراته دي دا غوي چې کم دي به قدر دي هغه قدر نشي صاحب قدر بندو څنګه سیدا خان وي